څوک چې جنازې ته حاضر شي تر دې چې په هغې باندې لمونځ وکړي د اجر او د فضیلت ته ګورئ فله قیرات نو الله به دله یو قیرات اجر ورکوي څو قیرات اجر یو قیرات اجر چې څه وکړي لمونځ وکړي لاړ او لمونځ یې وکړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن شهدها حتی تدفن او څوک چې یو جنازې ته حاضر شو ورسره تر دې چې جنازه ښخه شوه فله قیراطان دله به الله دوه قیراته ورکړي چا دا ووایي چې یا رسول الله وما القیراطان نو دا دوه قیراته څه شی دی وی مثل الجبلین العظیمین د دوو لویو غرونو امر سوا یو حدیث کې داسې راځي دغه امام مسلم راوړی دی وی اصغرهما مثل جبل احد دا دواړه غرونه ډېر غټ دي د قیراطان لکه دوه غټ غرونه او په دې دواړو کې چې کم یو وړوکی دی د دې بل نه نو هغه د جبل احد امره دی مطلب دا بل د دې نه غټ دی کم چې پکې وړوکی دی جبل احد امره دا اجر ته کله میلاوي چې ته جنازې د دفن سره یې اوس ګوره دا ته یو فایده ذکر کړم جنازې سره تګ د یو څو مرتبې دي یو دا چې د جنازې لمونځ دې وکړو ولاړې دویم چې په قبر کې کېښودی شو دا مړې او لا خاوره پرې نه ده اړولی شوې او ته ترې لاړې دریم خاوره پرې واړولی شوه او ته ترې لاړې څلورم خاوره پرې واړولی شوه او تا بیا د دې مړي دپاره بخښنه وغوښته الله ته دې سوال او فریاد وکړو او بیا لاړې په دې ټولو مرتبو کې اکمل المراتب د ټولو اوچته مرتبه هغه دا څلورمه ده جنازه دې وکړه خښېدو ته ولاړ وي هغه خاوره واړولی شوه دعا دې وله وغوښته او بیا لاړې دا ټولو اوچته مرتبه ښه دا دوه قیراته اجر تا ته په دې درېیمو باندې میلاویږي دا چې پرې خاوره واړولی شوه او ته لاړې ښه دا دویمه مرتبه چې کومه ده چې ته ورسره وي جنازه دې وکړه مړی په قبر کې کېښودی شو او ته لاړې نو تحقیقي قول دا دی د حدیث په رڼا کې چې په دې تا ته دوه قیراته اجر نه میلاویږي ولې د حدیث کې دا دی رسول الله وسلم وایي چې حتی تدفن تر دې چې دفن کړی شي او مړی په قبر کې صرف یېښوده دې ته دفن نه ویلی کېږي ورسېدلي دی قیرات اجر تا ته په دې اولنو دوو مرتبو میلاویږي جنازه دې وکړه لاړې یا جنازه دې وکړه مړی قبر کې کېښودی شو ته لاړې او دا به مونږ کوو څنګه څومره تاسو میاشت کې چېرته جنازه منازې له ځئ یا مقبرې ته اجر ګټو مونږ خو دې ته پراته یو که چېرته کلي کې وو بیا به ځو هلته مې یو نقطه ده هغه نقطه دا ده چې خبره د عدل بدل ده کلی دی او که عدل بدل پکې نه وی دی بیا هم نه تو سړی وایي تا ته څنګه پته ده نه زه تا ته دا تجربې نه یم چې کم سړی د پردي جنازې علم روان دی هسې هم ځي مقبرې ته د ثواب ګټلو لپاره او دی په کلي کې هم روان دی واضح دی چې دی د ثواب په نیت شي لکه دی د پردو سره هم دغه چل کوي یو سړی صرف دا وایي چې زما جنازه دا کلي پورې محدود دی چې زه وله ځم او په کلي کې هم هغه چا سره محدود دی چې چا ما سره کړې ده ته دې سړي باره کې څه وی نیتونه خو الله ته پته نه مونږ خو ظاهر ته ګورو ته دې سړي باره کې څه وی رواج دی بارک الله فیک رواج دی دغه د عبدالله بن عمر دا خبره واورېده یو چا ورته وویل رسول الله وسلم وایي چې چا جنازه وکړه دته قیرات میلاویږي چې د مړي د ښخېدو پورې و بیا راغی دوه قیرات نو هغه لاړ په عایشې پسې رضی الله عنها چې دې خبرې معلومات وکړه هغوی دومره خیال ساتو د رسول وسلم د خبرو دی له
چې څنګه ورغی ام المؤمنین نه تپوس وکړو رسول صلی الله علیه وسلم چې ته داسې ویلي تا اورېدلي؟ هغوی هم اورېدلي. کاڼي ورسره و په لاس کې. هغوی د ډېرو غوسې نه دې ځمکې ته راواچول. وایي زموږ نه خو بیا ډېر قیراتونه ضایع شوي دي. که موږ ته دا اجر معلومه بیا خو رانه بلکل نه ضایع کېږي. صرف ته جنازې له ورغلې تعالی الله اجر درکړي. یو قیرات جبل احد امره ثواب. جبل احد په مدینه کې تاسو ولیدلی څومره لویه غره دی. د دې امره ثواب ته میلاوي چې کله ته صرف جنازه وکړي. نو کله ناکله خیر دی ورځئ په خپل ملک کې هر ځای کې ځي. که نه دې حدیث کې ورسره شتي چې ده ته به اجر هله میلاوي چې خپل کلي کې. بله فایده پکې دا ده لږ به دې آخرت ته توجه شي بل ثواب به درته میلاویږي. ما په خپلو سترګو مخکې جذبه ډېره زیاته وه. بس ملګري وو ما سره عرب ملګري موږ یو ځای سبق به وي. نو موږ وختونه ټاکلي وو چې دې وخت کې به لازم ځو مقبرې ته مړو ښخولو له جنازې ته ثواب په نیت او دا چې آخرت رایاد شي. نو دا عرب او خصوصا په دې ملک کې د دوی دا خلک سعودیان نیکان خلک دي. هغوی مازدیګر به هم تعیني په مقبره کې ماسپښین به هم تعیني. د دوو منځونو کې جنازې ډېرې. اخر دی دلته څه کوي؟ د دې لپاره هلته ولاړی چې اجر وګټي جنازه هم کوي نو ښه ښیي. او بل دې ته ولاړلی که څوک راشي او طریقه وله نه ورځي طریقه ورته وښایو. بعض دې دپاره ولاړې چې اوبه تقسیموي. موږ راشو هسې زما دا تشې قیسې نه یې خوښې چې چېته موږ ناست یو که نه او پښتون داسې او پښتانه به منې او پښتون کته او پښتون به عرب لري که عرب داسې دا قیسې مزه نه کوي. په میدان کې خپله توره وبیان کړه چې ستا توره څه ده، څه توره دې والې ده، کومه دنیا ته مو بل طرف اړولی چې خپل ته پوه شو خپل صفتونه کې. بعض ولاړي مقبره کې اوبه تقسیموي. ښه مالداره سړی، ښه غټ سړی، ښه دینداره سړی صرف ځي دې دپاره مقبرې ته مازدیګر او ماسپښین چې اوبه تقسیم کړي خلکو کې. دې سړي ته به الله څومره اجر ورکوي. موږ یو پیر یو ملګری ښخو د شپې. نو د شپې خدای چې لیټونه رڼا کمی نو چې موږ مقبرې ته څنګه ورسېدو ماسخوتن لمانځه نه بعد د هغه جنازه وشوې موږ ښخو دلته. څنګه مقبرې ته ورسېدو بس یو هلته یو ګاډی ولاړ ښه مزېدار ګاډی او هغه د بانټ د ګاډي اوچت کړی دی او هغې ته یې لیفټونه لګولي. زه ورغلم دعا سلام مې ورسره وکړو عربه د دې ملک څنګه خیریت دی الله دې ستاسو مړی وي وبخښه. ما ته وایي دا لیفټونه دپاره زه دلته راځم. زه صرف دې دپاره راځم چې دلته لیفټونه ولګي چې دا خلک خپل مړی ښخ کړي. نو دې معلومات کوي د ده رابطه د دغه ادارې سره ده. نن مړی شتي ماښام او شتي ماسخوتن شتي او دی پسې ورځي. تا داسې توره والې چېرته موږ به نو هغه لس منټه لمونځ دومره بوجي ته پوه شې هم ځان له خپلې فایدې لکه درس کې چې کینو بیا خو زموږ نه څه مفتیان جوړ شي بیا خو ځان ته څه وایي. زموږ په مقبرو کې تا لیدلي چې مړي کله ښخ شي څوک اوبه تقسیموي؟ چېرې دا خلک راغلي تږي شوي دي اوبه وله ورکوي. دا ذمهواري د دې یو شوه. بل وایي زما د پلانې ذمهواري شوه. دا ته دلته ښکاري. نو دا یعنې یو پیر ما په مقبره کې عجیبه منظر ولیدو. زه مقبرې ته تللی وم مازدیګر لمانځه نه بعد او یو جنازه وه چې کله هغه ښخه کړی شو نو اوس یو کس ته اکثر که تاسو خیال کړی د عرب چې کله څه کار کوي که نه نو دوی دا ټوکې دا رومیال چې به سره اچولي دی داسې تاو کړی خصوصا چې کله خاورو کې لګي داسې مخ نه دغه تاو کړی بیا دوا سلام وشو څنګه یې خیریت اواز داسې لګېدو چې لکه دی زه پېژنم مشر سړی نو تعارف ما یې تاسو نو زه د الله بنده پلانې ستا ورور هغه په جامع امام کې پروفیسر دی. ما په خپله په جامع امام کې لیدلی الامام یونیورسټۍ کې پروفیسر دی.
او دغه ځای کې به خاورو کې لت پت ولاړ. قومونه په دې سره مخ کیږي، په دې نه ځي چې سپین کاټن دی اچولی دی او تک تور بوټان او ټک ټک دي جوړ کړي دي او 2 موبایل دي په یو لاس کې دي او په بل لاس کې دي بټوه نیولې ده او تورې چشمې چې دی هغه په کالر کې پرتې دي. په دې والله کرانه مخکې لاړ شي، په دې مخکې ځي پروفیسر او بیا الامام یونیورسټۍ کې چې دا په دنیا کې عالمي یونیورسټیانو کې یو ده. هغه ولاړ له خاورو کې راغلی څه دپاره چې الله مې وبخي، چې الله مې وبخي. چېرته تللی دي چې که نه زمونږ لیول ډېر اوچت دی، یا موږ د دنیا ډېر نهر یو یا موږ د دې مسلې نه سره خبر نه یو. دریو کې یوه ده، یا خو موږ خپل لیول ډېر اوچت ګڼو چې نه دې خاورو کې کته بره کېده او دا مړي دا والعیاذ بالله سړی زما لیول سره برابر نه دي، لیول سره نه برابر یو ورځ به پخپله ورشي. یا زمونږ دنیا خرابېږي، ګینټه به زما نه لګي نو چې ګینټه زه مزدوري وکړم څومره پیسې به ګټم، یا موږ د دې نه نه یو خبر چې په دې الله څومره ثواب ورکوي. څلورمه بله وجه شته دغه دریو کې یوه ده نو، یا تکبر دی یا دنیا سره بې پناه محبت دی او یا جهالت. او ما ته چې ښه ګمان وکړو نو ما ته جهالت ښکاري اکثرو کې. دا نور به مې خو دا به چې ته شاذ او نادري، نور ما ته جهالت ښکاري، موږ د دې نه یو خبر. هسې مثال کې ته ډېره کې پروت نه سوه بېروزګاري ډېره، ته ډېره کې پروت مازدیګر منظره ته لاړې ده اتیق کې دي جومات کې دي مونځ وکړه سبزۍ منډۍ سره دې کې جنازې اکثر هلته لاړې هلکه څه کې مازدیګر منظر چېرې د قیرت اجر راته میلاو شي. ګاډی سټارټ کړو مقبرې ته لاړې او لازم نه چې ما ورته بېروزګاره او دا کارونه به کوه. موږ به د الله دې دین له وخت وباسو. چېرې زه په هفته کې که نور څه نه جمعې په ورځ به ځم نشي کېدی. جمعې په ورځ خلک پارکونو او بازارونو ته وځي که نه وځي؟ ته به کې دغه طرف ته ځه، اخرت به راته هم رایاد شي، طریقه به مې زده کړې، اجر به راته هم میلاو شي. نو څومره ګټه دې وکړه او په دې کې تاوان څه دی؟ تاوان خو نشته که نه پېټرولو تاوان دی یا وخت زما لاړ ډېر قیمتي وخت خو دې اوس قیمتي کو. 2 قیراته اجر جبل احد چې 2 پیرې کې، الله اکبر، دا معمولي اجر دی، دا معمولي یعنې موږ ته دا اجرونه احساس راته نشته چې یاره زه څومره لوی عمل کوم.